بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ډیټا ټایپس د سی شارپ یو خورا مهمه او پراخه موضوع ده. دوستانو، هر کله چې موږ وغواړو د یو اپلیکیشن له لارې د کمپیوټر په میمري کې که هغه موقتي توګه وي که په دایمي توګه وي خپل معلومات ثبت کو، باید موږ یو نه یو ډول ډیټا ټایپس وکاروو. دوستانو، ستاسو ګورئ چې ستاسو معلومات چې کوم ستاسو په کمپیوټر کې غواړئ ثبت کړئ، هغوی هم مختلف ډولونه او شکلونه دي. ځینو وختو کې ستاسو غواړئ یو عکس ثبت کړئ، ځینو وختونو کې غږ ثبت کړئ، ځینو وختو کې حروف ثبت کړئ، ځینو وختونو کې ستاسو غواړئ چې عادات ثبت کړئ، ځینو وختو کې ډیټ اینډ ټایم په شکل کې معلومات ثبت کړئ یا ادرس په شکل کې معلومات ثبت کړئ، یا ځینې وختونو کې ستاسو ډېر لوی عادت ثبت کوئ، یا ځینې وختونو کې وړوکی عادت ثبت کوئ. د دې داسې معلوماتو په منظمه توګه او په خوندي توګه ثبت کولو دپاره سی شارپ چې دا ستاسو ته ډیټا ټایپس در معرفي کوي. ډیټا ټایپس چې دا سی شارپ په دوو برخو ویشلی دي. لومړی ویلیو ټایپس ده او دوهمې ریفرنس ټایپس ده. ویلیو ټایپس چې کوم ده، دغه ویلیو چې کوم ده د یو ډیټا د معلوماتو هغه قیمت چې دا ویلیو چې کوم ده، عدد چې کوم ده، هغه په مستقیما ډول د کمپیوټر په میمري کې، موقتي میمري کې یا په دایمي میمري کې ثبت کوي. او ریفرنس چې ده هغه د معلوماتو، ستاسو معلوماتو ادرس په د کمپیوټر په میمري کې ذخیره کوي، یعنی موقتي میمري کې ذخیره کوي. دوستانو، د ویلیو ټایپس چتر لاندې ستاسو دلته ګورئ چې سمپل ټایپس دي، انمز ده، سټرک ده، نل ایبل ده. او ریفرنس ټایپ کې تاسو ګورئ چې کلاس، انټرفیس، ارې، ډیلیګیټس، دا چې دي د ریفرنس ټایپس دي. دوستانو، سمپل ټایپس کې تاسو ګورئ چې دا ډېر زیات دلته قسمونه دي او موږ اکثر د هغوی څخه استفاده کوو. که هغه انټیجر ده، که فلوټ ده، که هغه ډیسیمل ده، کوم چې اشاریه عددونو سره، اصلي عدد سره اشاریه هم ثبت کوي. کریکټر چې ده دلته ستاسو ګورئ دوستانو چې حروف ثبت کوي. انټیجر چې ده یوازې اصلي عدد ثبت کوي، اشاریې نه وروسته عددونه نه ثبت کوي. بولین چې ده ټرو یا فالس، یعنی صحیح یا غلط، یو وخت یو ویلیو ثبت کوي. دوستانو، که موږ دلته راشو ویلیو ټایپس تاسو ګورئ چې موږ اکثر ستاسو وګورئ چې انټ ډیټا ټایپس موږ ډېر زیات کاروو، پلوټ، ډبل، ډیسیمل، کریکټر یعنی چار چې کوم ده، سټرنګ چې کوم ده، ډیټا ټایم دی، دغه به موږ ډېر زیات کاروو. دوستانو، ستاسو دلته لیدلی شئ چې دغه انټ چې ده په میمري کې څومره ځای نیسي او کوم عدد نه نیولې تر کوم عدد پورې عدد ځان سره ثبت کولی شي. دا تاسو خپله وګورئ او خپله پرې ځان پوه کړئ. دا ډېره خورا موضوع ده، دا ستاسو ته پرېږدم تر څو ستاسو په صحیح پوه شئ او دا ډېر اسان ده. انشاءالله کله چې موږ په راتلونکي لیکچر کې یو ډیټا ټایپس کاروو، زه به یو درته تشریح کوم چې دا موږ ولې کاروو، موږ ته څه ضرورت ده او د هغې قیمت ویلیو یې څومره ده او میمري کې څومره سایز نیسي. دا یو زه انشاءالله در تاسو تشریح کوم. دوستانو، دغه اوس موږ د نن ورځې موضوع تر بل لیکچر پورې په لوی چښتن سپارم. الله مو مل شه.